بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ څنګه کولای شو فیسبوک اکاونټ په کمپیوټر کې جوړ کړو؟ که غواړې دا طریقه زده کړې نو دا ویډیو تا دپاره ده. سمه ده. ډېر په اسانۍ سره مونږ کولی شو د فیسبوک اکاونټ په کمپیوټر کې جوړ کړو. د موبایل د لارې نه هم مونږ ډېر په اسانۍ کولی شو کمپیوټر کې اکاونټ د فیسبوک جوړ کړو. که غواړې کمپیوټر زده کړې، کمپیوټر تخنیکونه زده کړې، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه. د ټولو نه مخکې تا ته زما ویډیوګانې ورسېږي. لایک مو هیر نشي، کمنټ ضروري ده، کمنټ به حتما ورکړئ. ورسره که غواړئ فیسبوک تخنیکونه زده کړئ، فیسبوک ټریکونه زده کړئ، د یوټیوب تخنیکونه زده کړئ، که چیرې دې دواړو کې کومه ستونزه لرئ تاسو کولی شئ له ما څخه پوښتنه وکړئ. نور به د کمپیوټر د سکرین په پردې ګورو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. بسم الله الرحمن الرحیم. کروم براوزر ته راځو. کروم براوزر کې خپل کوم اکاونټ خلاصوه. مونږ کوم اکاونټ جوړ کړی و د نوید په نوم باندې. دا نوید کله چې د نوید اکاونټ هم خلاص کړه دلته به ته ولیکې www.facebook.com. کله چې ولیکې انټر به ووهې. کله د شو هم موږ سره دغسې صفحه راځي. دې نه بعد به راشو کریټ ا نیو اکاونټ. په دې به رایټ کلیک وکړې. دې نه بعد موږ سره دغسې یو صفحه راځي. فرست نیم کې به خپل نوم ورکړئ. زه فرست نیم کې نوم ورکوم نوید او لاست نیم کې زه نوم ورکوم خان. دلته به خپل د موبایل شماره ورکړئ. زه موبایل شماره ورکوم. دلته به د پاسورډ ورکړئ. سمه ده، پاسورډ زه ورکوم. دلته چې په کوم کال باندې ته زیږېدلی دی هماغه کال به انتخاب کړئ. دلته به کلونه انتخاب کړئ 2000 او دلته به ورځ به انتخاب کړئ. دلته اول تاریخ د اپریل په اول تاریخ. میل دلته که چیرې د فیمیل به انتخاب کړئ او که چیرې میل به انتخاب کړئ. د نه بعد به ساین اپ به ووهئ. کله چې ساین اپ ووهئ موږ سره د نه بعد کومه صفحه راځي. د نه بعد موږ سره دغسې یو صفحه راځي. کله چې دغسې صفحه راغله کوم موبایل شماره هم چې دلته ورکړی د هغې ته یو میسج راځي. کله چې میسج راغی میسج به دلته ته ولیکې. دا میسج لیکم. د نه بعد به یې کنټینیو کې. کله د اکاونټ کنټینیو کې دلته موږ ته لیکلی you have successfully confirmed your account with the phone number. You will use the phone number to log in. کله چې ته خلاصې کې دغه فون نمبر به دغه د موبایل شماره به ته لاګین کې وهې. سمه ده. زه اوکې وهم. کله مې چې اوکې وهم فیسبوک به موږ سره راشي. دلته چې دی موږ سره دا صفحه راځي. کله چې دا صفحه راغله موږ ته اول کې راځي اډ فرینډز. ته ځان سره ملګري غواړې اضافه کړې. ما فقط یو ملګری فعلا اضافه کړه. د نه بعد وهم په دې نیکس باندې. نیکس مې چې کله ووهه ما سره دغسې صفحه راځي. فعلا موږ سره چې کله دا صفحه راغله زموږ اکاونټ جوړ شو. سمه ده. ویلکم ټو فیسبوک نوید. سمه ده. اپډیټ ا پروفایل پکچر. ته غواړې پروفایل پکچر دې اضافه کړه. فعلا زه څه نه غواړم. اکاونټ ما سره جوړ شو. دا مې صفحه ده. دلته سرچ کې لیکم افغان. سرچ وهم. موږ سره دا زموږ صفحه راځي. دغه زموږ ګروپ دی. که تاسو غواړئ زموږ ګروپ کې جوین شئ ته جوین ووهئ. سمه ده. او دا زموږ پیج دی. فالو یې کړئ. دا پیج مې تر فالو کړه او راځم داخل ته ګورم. که چیرې کوم پوښتنه لرئ راڅخه پوښتنه کولی شئ. که چیرې کوم مشکل لرئ بیا هم زه په خدمت کې یم. په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو فیسبوک اکاونټ جوړ کړو. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ.